سلامونه او نیکی هیله زه مسافر لا وان ټیک په هله واساس په چوپړ کې حاضر یم راځنه په دې خبرې وکړو چې کلیک بیٹ څه ته ویل کېږي. ویډیو شروع کوم نه اوله کې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل ته سبسکرایب کړي او پس لا دې کوونه تړي کېږي اوس موږ دا ویډیوګانې د خپل نور برکو سره هم شریک کړي. نن سپک موضوع کلیک بیٹ دی. کلیک بیٹ هم د فیشنګ په شانتي کار دی، یعنی تر اوسه پورې چې تاسو د فیشنګ ویډیو نه کتلی نو ډسکرپشن څخه لینک ترلاسه کړئ او ویډیو وګورئ. کلیک بیٹ داسې مواد ته ویل کېږي یا داسې عکسونو ته ویل کېږي یا داسې جالب کارونو ته ویل کېږي کوم چې ستاسو توجه خپل ځان ته کړي. یعنی تاسو یو ویډیو وګورئ په هغې باندې یو ډیر جالب عکس لګېدلی وي او یا داسې یو جالبه خبره ورسره وي او نو تاسو حتما په هغې باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په هغې کلیک وکړئ نو ویډیو باندې چې کوم عکس لګېدلی یعنی د هغې په تمنیل باندې چې کوم عکس لګېدلی هغه بل څه کله چې تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ نو دننه مواد بل څه نو دې ته ویل کېږي کلیک بیټ. یعنی دا خلک دې لپاره کوي چې فقط د خپل د ویډیو ویوز ځان ته ډیر کړي، صرف څه کې خپل ویوز ځان ته ډیر کړي. نو په دې کې حقیقت کې څه دومره حقیقت نه څنګه تاسو دا کتلی شئ زما د طرفه نه فری ایزي لوډ ویډیو لازمي وګورئ. نو دا به حقیقت کې بل څه خو د دې تمنیل په لکم ته دی یا داسې په لګېدلي په ویډیو باندې یو عکس لګولی د جنۍ عکس یې لګولی او سره لیکلی اوس به خوند وکړي نو هېڅ پته نشته دی څه به خوند وکړي. نو هر څوک چې کله دغه جمله وګوري یا یې ولولي نو هغه دې ورته تشویش چې زه دا وګورم څه دی. نو کله چې هغې باندې هغه کلیک وکړي نو هغې کې هېڅ هم نه نو بیا هغه ویډیو پرېږدي. نو کله چې هغه دا ویډیو پرېږدي نو چا چې دا کار کړی وي هر څوک چې وي دا چینل والا نو د هغې کار خو وشي هغې ته ویو میلاو شي نو دې ته کلیک بیټ ویل کېږي. نو دغسې ویډیوګانې داسې لینکونه کوم چې د دروغ وي حقیقت کې څه نه وي یعنی په یو کلیک باندې تاسو فیسبوک هیک کړئ یا په یو کلیک باندې تاسو د باراک اوباما ویب سایټ هیک کړئ دا ټولې داسې خبرې دي چې د انسان توجه ځان ته اړول دي او داسې جالبې لیکنې پې کړي وي چې داسې به وشي داسې به وشي. نو دا ټول دروغ دي. د دې څخه خپل ځان وژغورئ او خپل ملګري هم وژغورئ او داسې کارونه چې څوک کوي نو هغې سره هیله ده چې دا کارونه د باید ونه کړي نو تاسو ته به په دې کولو باندې څه میلاو شي هېڅ هم نه میلاویږي. $1 به واخلئ 2 به واخلئ 3 به واخلئ نو دا ښه کار نه دی. خلک باید غلط نه کوي. نو هیله کومه چې دا ویډیو بس تاسو خوښه شوي وي. که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو پلیز دا ویډیو خپل نورو ملګرو سره هم شریک کړئ.